سلامونه خوږو لیدونکو ستړي مه سئ دویمې برخې ته په خیر راسئ زه به کلام خود پټان یم او فرانسوي بوټو ته ولاړ یم د مسؤل شخص سره به وغږېږو ستړي مه سئ وروره جوړه په خیر خیرت ښه سلامت اوسې جوړ اوسې نوم دې راته ووایه زما نوم بریالی دی اوهو بریالی جان ماشاءالله بریالی جانه دا مو د کومه ځایه څه د خیره راوړي دي دا وطني جوړ دی وطني جوړ دی خو د دې په کندهار کې د دې په کندهار کې و ښه نو په دې کې داسې شانس ته چې وطني جوړ دی او یو څه چینایي جي پکې کې هغه یعنې کې د دې جوړولی سو خالي خام مواد ضرورت دی ښه دغه فرانسوي بوټونه د دې جوړېږي دا ټوله د دې جوړېږي و دا خپل وطني جوړ دی دا د دې په میاشت کې څونه تولید لري د دې بوټو دې بوټو دا د موږ خپله شرکتو والا ته ورکوو نو د میاشتې تقریبا چې حسابه کې هر دکاندار ته 200 کاټنه یو نیم سل کاټنه هر دکاندار ته ورکوو یعنې که 600 کاټنه د میاشتې درو دکاندارانو ته ورکوو موږ ښه ډېر ښه جرمني بوټونه هم لرئ جرمني نه لرو هندي لرو هندي کوم بوټونه دي هغه دغه هندي دي ښه دغه دا هندي ډیزاین دي دا د لې جوړیږي ډیره مننه خوشحاله سوم چې تاسو دغه شان مې ولیدله ډیره مننه تاسو هم مننه خیر اوس خوږو لیدونکو زه ګرځو دا دومه برخه ده او دومه حال دی نو دلته هم بیلابیل اجناس ده دلته هم دا دي ګورې بوټونه دي چمپلان دي چې د وطن تولید دی د وطن ویاړ دی ډېر خوشحاله کېږو چې د وطن تولیدات وینو تاسې هم ډېر خوشحاله کېږئ نو موږ باید ډېر وخت هغه خپل وطني تولیداتو ته کمپین وکړو اوهو دلته دا دي بستې دي او دلته به هم د دې ورور سره وغږېږو ستړي مه سئ وروره وعلیکم سلام سلامت اوسې جوړ اوسې ما خو وانه اورېدله لږ په زوره تال څنګه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله ماشاءالله ښه په زوره خبرې کوو چې تر څو لیدونکي واوري دا مو د خیره چیز جوړ کړي دي دا چې دا د سکولونو دي د زنانې د سکولونو دي دا زنانې د سکولونو دي او دا بیکونه دي د مکتب دپاره نه دي دا ټول زموږ خپل د کارخانې تولید دي ماشاءالله ماشاءالله ما خو چې داسې وګورئ دوستان اول دا فکر به ونه کوي چې د لې جوړ سوي دي خو یا دا حقیقتي د لې جوړ سوي دي ماشاءالله ډېر کار پر سوی دی ښه څونه وخت کېږي چې په فعالیت مو پیل کړی دی د هغه 8 کاله کېږي زموږ کارخانې چې موږ دا شیان جوړوو نو اوس 2-3 کاله کې ډېر پرمختګ مو کړی دی یعنې ماشاءالله ومعلومیږي د اجناسو څه معلومیږي دا شی جوړو چې معنا هغه په نړیواله سطح هم یو دغه ولري کیفیت ولري معنا بالکل دغه زنځیران و دغه شان بیا د کومه ځای د کوي هغه هم د دې جوړوي دا ټول یا چینایي دي یا دغه دا زنځیران شان دي موږ د بارډر ته راځي خارجي شان معنا موږ د لې رانیسو د پراشوټ هم دغه رقم دي نور شان بیا موږ د کار خپل کار کوو معنا دا چې د کوچ موږ د بځای شي راوړ کار کوو معنا موږ خپل لاس کار نه ماشاءالله ماشاءالله یو وخت د خیره د ارڅه د لې به جوړېږي تاسو ښه ډېره مننه ان شاء الله سلامت اوسې خیر اوسې دلته نو دې لاس کې د خویندو کالیګان دي چې کوچاني ورته وایو دا یم ډېر ښایسته جوړ کړي دي ستړي مه سئ وروره خیر السلام علیکم ستړي مه په خیر خیرات دی وعلیکم السلام ته څنګه یې ښه جوړ یې شکر الحمدلله ښه خیرات ورځ په خیر ده سلامت اوسې دې خوا ته راسه بره به د ملګري داسې ګرځي ته به د دغه شانو راته ووایه دا هم څونه ښایسته کالي جوړ کړي دي ګرانه دا خو نه کوچنه افغاني کالي ورته وایي کار کلاسي دي او کمپیوټري دي لاسي کم ځینې دي لاسي اوس دغه دي په 2000 افغانۍ دي هغه دي په 9000 افغانۍ دي ښه او هغه دي هغه په 2000 افغانۍ دي ښه ډېر ښه دغه چې په 2000 افغانۍ دي پر دې به څو ورځې څونه وخت کار سوی ستا په فکر په دې نو تقریبا ډېر کار نه پر کېږي داسې نیمه ورځ کار پر کېږي ښه نیمه ورځ نو دا خو ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ کړي دي ډېر خوندور ډېر هغه زموږ ستاسو د دود د کلتور سره سم کالیګان دي او دا کوټونه چیرې د دې جوړوي دا امر په کارخانه کې جوړو ښه کارخانه د دې کندهار کې ده کندهار کې ده ښه زیاتره کارخانې د دغه کندهار ولایت کې د کندهار تولید دي او ډېر ښه څونه وخت کېږي دا نور تولید دی هغه نور تولید اگر ده څونه وخت کېږي چې دغه کارخانه هم پله کړې دا تقریبا 2 کاله کېږي 2 کاله کېږي نو ملګرو یا دوستانو ګورئ کوټونه د کوچنیانو کوټونه تاسو کولی سئ چې په خپل وطن کې دننه داسې کوټونه رانیسئ ته داسې ورته وګوره څه رقم ګرم دي دا نه مې اوس لا اغوستی وای او د باران هم بد نه وړي نو خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه سلامت اوسئ جوړ اوسئ ماشاءالله ډېر په زیات شمېر کالیګان یې جوړ کړي دي کوټونه یې جوړ کړي دي چې دا خپل په هېواد کې دننه جوړیږي او دې ته زمینه سازي سوې ده نور به نو ځو مخ ته دې لاس کې هم
دغه جانکټان جوړیږي. ستړي مه سئ وروره. خیر اوسئ، مننه، ژوندی اوسئ، خدای مو راوله، ښایست خیرات دې کراري ده. سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، خدای دې غم مه راکړو. نوم دې راته ووایه. نوم یې مدثر احمد دی. مدثر احمد وروره که چیز جوړوئ؟ دغه جانکټان دي، یو مخه او دوه مخه جالۍ والا د کوچنیانو د ټوله بچګانه نوجوان صاحب دا ټوله جانکټان دي. ښه دغه شان مودلې خپله ټول ورته پیدا کړي دي، مثلا زنځیر ټوکر و دغه شان که یا دا هر څه د دې د خپل وطن شان مو چې که زنځیر کې که ټوکر کې که مثال د خبرې دغه د پیشن دپاره چې دا ټول کابلي دي، کابلي راځي و نو موږ یې بس د دې سره جوړوو. کارخانه مو د خپله د دې په کندهار کې. ماشاءالله ماشاءالله. د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت خو نو یو عمده قیمتونه یو پرچون قیمتونه پرچون قیمتونه خو نو تاته معلومیږي چې دوکانداران یې در هر څو پورې ورکوي. یا چې تاسې دوکاندارانو ته موږ چې دوکاندارانو ته ورکوو په 400 افغانۍ باندې ورکوو. ډېر 400 افغانۍ 350 افغانۍ پورې. دا نو جنسیت یې فرق لري. ځینې ټوکران راځي مثال د خبرې ښه ټوکر یې ښه دغه هغه ګران یې هغه په 450 په 500 لا ورکوو، او ځینې بیا دا رقم یې در 300 افغانیو پورې هم ټوکران ستا جنس ته کتل کېږي. بالکل. ستا څخه ډېره زیاته مننه، خدای دې ستاسو په کاروبار کې برکت واچوي. ژوندی اوسئ، الله دې خیر درکړي. سلامت اوسئ. نو دلته وینو چې ډېر شان وینو، دا چیش دی دا به مسؤل شخص راته وایي. ستړي مه سئ وروره. خیره، صحت مو ښه دی؟ سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. انار هم وینم او د انارو لاندې نور شیان هم وینم. دغه اوس چیش دی؟ دغه را معرفي کړه. دا صابونونه دي. اوهو ماشاءالله. هغه د بارکس په لاس کې دي، هغه انار صابون دی. بغلته بادام صابون دی. دغه سپین چې دی د ترکیب انار بادام ګلي ګلاب ګرده لري، او دغه د لمر په نامه چې دی هم ګلي ګلاب صابون دی. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی چې د انارو هغه چې موږ تاسو انار خورو څونه ګټې کوي، دا چې اوس د صابون هم سي جوړ سو بیا به نو بیخي دا څونه وخت کېږي جوړوي؟ تقریبا سباندې 2 کاله اوس کېږي. 2 کاله. ښه څنګه دی اوس د خلکو د خوښۍ پر برابر څونه د خلکو خوښ سوي دي، څونه مثبت تمام سوي دي؟ الحمدلله ډېر. موږ اول مثال یوازې انار هېوادوالو ته وړاندې کوي، اوس د هغه تر څنګ د 8 رقمه صابونونه، تقریبا 11 رقمه کریمونه، یعنې دغه ځینې کریمونه موږ جوړ کړي دي چې تر اوسه په افغانستان کې چا نه جوړ کړي، یوازې عربي راتلله په افغانستان کې. هغه د دې موږ انشاءالله هېوادوالو ته وړاندې کړله. بالکل. د هېواد نورو کوم ولایتو ته وړل کېږي؟ مکمل افغانستان ټولو ته استوي. ماشاءالله ماشاءالله. نو بس په دې هیله چې د خیر سره بهر ته هم واستول سي، هلته هم خلک غوښتنه کړې ده؟ غوښتنه یې کړې ده، خو د لارې برابرېدو کوم مشکلات په خاطر موږ رسیدګي نه ده کړې. کنې غوښتنه یې په ځینو نندارتونو کې په کابل کې بار بار زموږ څخه سوې ده. دوغنده شکر دی چې په خپل هېواد کې داخل هم دغه شان ستا خپل تولیدات مو دي. ستاسو څخه بیخي ډېره زیاته مننه. الله پاک تاسو ته نور هم قوت طاقت درکړي چې خپل تولیدات کار وکړي. سلامت. ډېره مننه. دلته هم هغه څه لیدل کېږي چې د بیکري پسې مربوط دي. دلته زه چیش وینم ډېرې مرباوې وینم. دا د البخارا مربا ده او همداسې بېلابېل سندل دي. دا هم کنداري طلا شاکه ماشاءالله. کندهار طلا ده. او کنداري طلا ماشاءالله ماشاءالله. هغه دي ګلاب جامن خو ګلاب جامن به ګلاب جامن او ګلاب جامن او ډېر ښه ماشاءالله. کله به جامن ور وکړ دا خواږه شان ده، ډېر خوښ دي. هغه سره تر څنګ وس کې دی او رقم یې زړه د غسونه ښه قیمت دی. ګوره په 80 افغانۍ دي. دا چیش دا ګلاب جامن دی خو دا دغه دی، دا د داسې شور ته وایي ده. اوس به دا دی راته وایي. ستړي مه سئ وروره. ښه ته مصروفه یې، سمه ده، سیدي ته حساب وکړه. د کوپړې ترتیب دی، د کوپړې څخه جوړ کړي دي. ډېر ښه کیک دی او دغه تر څنګ څخه جوړ کړي دي. مغز نه ده، په بازار کې کوچنیان هم اکثر وخت ښه شی دي، ښایسته شی دی. دغه پاپړ د دا شانو زوم دغه ډېر ښه دي، ځکه چې دا تاوان هم دا زموږ تولیدات چې دي ټوله کورني تولیدات دي، د ښځو په لاس باندې دغه کېږي. موږ هغه بېوزلې ښځې چې د کور سرپرست یې د غاړې د هغه موږ راټولې کړي دي. تقریبا
د شپږ جشتونو په شاوخوا کې دي چې مشري هم ښځه کوي ټوله او دغه ټول تولیدات مربا دی کیک دی ټول په ضمن کې د دې سره طبخي ډوډۍ هم ده او منتو موږ لرو چې د آرډر مطابق باندې چې د پروګرامونو دپاره غواړي بیا د ورته تیاري موږ ورته دغه کوو. ستاسې شمېره که ووایاست چې بیا لیدونکي زموږ شمېره چې ده 0 ماشاءالله دلته دوې ګټې سولې یوه دا چې خپل وطني تولیدات او بل بېوزلو خویندو ته د کار زمینه برابره سوې ده. خدای مو خوشحاله لره واقعا چې ډېر ښه د انارو رب دی کندهاري طلا چې موږ نوی ورته دغه کړی دي نو خو طلا ده نو کندهاري نه د سره زر دی د کندهار دغه نو په دې خاطر کندهاري طلا 140 افغانۍ دا په 100 افغانۍ ټول شان کې به تل لیکلي دي ګرد شان دا چې د ګرینګچ د شپاول ځل کې په کندهار کې موږ جوړ کړ د ګرینګچ مربا ده ماشاءالله دا شی ولې دا چې د تازه البخارا ده کندهاري تازه البخارا څخه جوړه شوې ده هغه دغه کوم راواخی ډېر مینوال دي دا چې د غزنیچي البخارا څخه جوړه شوې ښه ډېر دغه هو دا ډېر خلک خوښ دا کجوران دي دا سهار ناشته کې کوم افغانستان څخه لرې یاست دا به شاید سهار په ناشته کې خوړلي دا یادونه مې ور تازه کړل نو دا هم د خوندو په لاس پخ سوي جوړ سوي نو دا وطني روغاني ماشاءالله سهار وختي د یو ګیلاس شیدو یا چای سره جلا مزه کوي جلا مزه کوي خوړلې مې ده ډېره ستاسو ښه ډېره زیاته مننه بیا هم داسې خوږو شیانو ته رالو او داسې شیانو ته رالو چې سهار مال ورورکه جانه بس چې څوک نه وي دغسې یو پاکټ په لاس درسي انشاءالله موږ چال ورنیسو چې دا څونه پاتېږي بره ښه ته ستړی مه سې وروره ته خپله ستړی مه سې ښه جوړ په خیر وروره سلامت اوسې جوړ اوسې تا به نو ډېر خوړلي خوړلي دي ډېر ښه څونه وخت کېږي چې دغه بیکري مې پاله کړې ده د خیر سره جی خو نو دا زموږ د پلار څخه تقریبا 100 کاله کېږي زما پلار دا کیسه کوي او موږ هم داسې نه یو پکې اخته سوي ماشاءالله 100 کاله زیات کم کېږي چې دوی په دا کار باندې اخته سوي دي بېلابېلې کلچې پخې ګورې السبحان بیکري ده او د ودو دپاره ښایسته کیکان جوړوي تاسې وګورئ واه واه ماشاءالله ماشاءالله دا چې شو ته وایي دې ته نو دغه وایي کریم چې لولاک د کریم ورور د کریم ورور نومېږي دغه دلته خورا دا ملایي وي فکر کوم دا سپینه ملایي ده نه هو سپینه ملایي ده نو ما فکر کوي چې کریم دی دغه څه دي دا به مربایي کیک دی مربایي و دغه زموږ ملګری چې دی د بارک صاحب د خوږو شیانو سره ډېر علاقه لري نو نن بیا دی دلته خوند هم وګوري ټیسټ پې کې ته نه ګورې ټیسټ یا زه خو بیا ګورې بل ځای ټیسټ ګورم تاسو ښه یاست ګرده دلې ودرېږئ ورور چې یو ډول لاړ نه دا دی داسې خوند یې وګوره یا نو چې خوند یې ګورې نو سم یې وګوره وایي نه دی یا چې نثر چې شي ویې خوره نثر دې کیکان ویې خوره دا مربایي کیک ورته وایي نوشي جان ویې خوره دا هم که د کریم ورور ته سوی دی یعنی نوشي جان دلته بل د واده کیک او دغه پکښې لوېدل یا د بیچاره هغه کمپلۍ دا د فیشن ورکړی ده ښه دا دې وګوره دا ماشاءالله دا مورا ښه خوند پکړی دی ما فکر کوي چې دغسې راغلی ښه نو خدای مو خوشحاله لره په کاروبار کې مبارکات د وطن تولید د وطن ویاړ دی واقعا هم ماشاءالله چې زموږ وطن دونه هر څه په خپل دغه تاسې جوړوئ دا بیخي ښه خبره ستاسو دواړو څه مننه مننه زموږ سره ابوبکر هم راسره دی هېره دې نه تل په لاس کې ونیسه دا کیک هغه وخوړي ښه دلته نو د کندهاري طلا ده انار سره انار د ارغنداب ښایسته انار هغه سره تر څنګ دلته فکر کوم دوی هم پیکینګ کوي په هغه لومړۍ برخه کې تاسو ولیدله چې هغه بل لورم دا پیکینګ درلودی د میوو ده نو دوی هم لري د آریان اعظمي سعودي شرکت دی چې دا پیکینګ کوي ماشاءالله ښه پیکینګ دی ډېر ښایسته دغه چې په څو دی دا یوه دا پښتو اجي صاحب دا په څو دی دغه یو قطۍ بادام ښه صحیح دي سم نفر تللی دی د باندې نو طلا خو نه وینئ طلا چې د انارو ملي نندارتون دی انار به دایما دلته ډېر او زیات وي ښه راځه راسه دې خواته ګرانه سلام علیکم هو دلته هم مرباوې جوړېږي دا هم د ډېرو شیانو مرباوې دي عمران وطني تولیدات چیش دی ښایسته ورورکه
زموږ سره چې اوس فعلا راسره دي د رومیانو روب راسره دي د میوه‌جاتو مرباوې راسره دي چکني راسره دي اچار راسره دي او شربت راسره دي ماشاءالله ماشاءالله یعنی ډېر شیان تروه پکښې دي بلې تروه خواږه دواړه پکښې دي تروه خواږه دواړه دا دواړه چې برخونه بیخي ښه خبره ده او دغه چې شته د چکني دي د مستو چکني دي او ډېر ښه ډېر ښه پر دې باندې قیمتونه ستا 50 افغانۍ 100 افغانۍ 80 افغانۍ چې ډېر په ښه بیه دي او په ښه قیمت دي بیا خپل د وطن دي معلومداره دي چې دا دلته جوړ شوي دي او موږ استفاده کولی سروب دي او اچار دي چکني دي بېلابېل شان مرباوې دي نو واقعا چې ډېر ښه دی تبسم وطني تولیدات دغه به یې ښه ډېر ښه ستاسو ډېره زیاته مننه مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ دلته هغه بیکري ده د بیکري شان دي او دلته نو ښه مسالې دي که د تاریخ نور د بریاني مساله فکر کوم یوناني دواوې دي د بدن د درد لپاره تیل دا خو یوناني دغه مساله ده مسالې هم دي دغه هم دي د دواوې هم دي اوه ستړي مه سئ دا زما دوکان نه دی ښه ښه بیا هم نو ستړي مه سئ نو مشکل خو نشته ښه د بدن د درد لپاره تیل دي او دا کپه ده د معدې درد تیزاب د نس پړسوب د نس درد د قبض او د نشانو کپې د استعمال طریقه یوه کاشوغه د خوراک وروسته ګورې دا د استعمال طریقه ورڅه یې لیکلي دي کور ودان خدای دې خوشحاله لري نفر یې نشته یو ورور راته وایي د ده سره خبرې وکړه بل ورور راته وایي د ده سره خبرې وکړه زه د هغه چا سره خبرې کوم چې زما څنګ ته ولاړ دي ستړي مه سئ ستړي مه سئ جوړ یاست په خیر یاست خیریت دی ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ شان خو بیخي ډېر وینمه ته یې لنډ راته تشریح کړه چې چیش دي چیرې جوړوئ صنایع دي د دې کابل شاه کې جوړېږي غاړې دي دغه ټول شان چې دي ټول لاسي صنایع ده په لاس جوړېږي د ښځو د خوا څخه ښه خویندې جوړوي و بلې و ماشاءالله ماشاءالله دا کنداري خزانه و کنداري خزانه ماشاءالله ماشاءالله کله پر دې خزانه باندې پیښ سو دا خو نو لاسي دي ټول ګرده لاسي دي و څونه میده کاري دا پرونان دي دا شالونه دي پورینان بیا د لمانځه د لرو هغه بیا جلا دي ښه دا شالونه دي شالونه دي ماشاءالله د کالي دي دا دغه دي د کشمي سټان دي د دې قیمت کرته وایس ایسا د دې د 3.5 جوه دا 3,000 دا 3,000 افغانۍ دي او دغه چې دا بیا په 3.5 افغانۍ دي ښه ونو لاسي دي نو دا یو دانه به خلاص کو دا به وګورو ښه دی چې تر څو معلوم سي په 3.5 افغانۍ ده ښه ډېر دا ګورئ دوستانو تاسو وګورئ چې پر دې باندې ټوله کار لاسي سوی دی نو خامخا د خویندو سره ډېر وخت هم نیولی دی ښه د لمانځه پورونان دي ډېر ښه دا اوس مې ولا په فکر کې و چې انا دپاره دا پوړنې ډېر ښه دی ولا انا پر موږ باندې زه اوس به یې وانا لرم د یوه کال وم چې راغټ کړی یم چې مثال د یوه کور څخه بل کور ته ځي غټ پوړنې دي پر ځانو یم چې دا ډېر ښایسته دی دا په څو دا په 1800 دی قیمت او دا چې دا بیا بټوي دي دا بټوي دي دا ټوله به خامک جوړ شوي دي ماشاءالله دا په 1500 افغانۍ دي او دغه په 2.5 افغانۍ دي د دې ترڅنګ د دسکولونه دي د زنانه دسکولونه دي دا بیا په 800 افغانۍ دي ښه ډېر ښه ټول او هغه چې د لاسونو ډیکوریشن دپاره یا د کوچو دپاره دغه بالښتان دي سر پتلونیانې دي دا د کوچنیانو افغاني کالي دي نو قیمتونه یې مختلف مختلف دي قیمتونه پر ځینو ډېر کار شوی پر ځینو لږ هغه بیا چپنې دي غټ چپنې ماشاءالله څونه وخت کېږي چې دغه کار مو را شروع کړی دی دا هم د 2008 څخه شروع دی بیا د 2015 کنداري خزانې شروع دی ماشاءالله ډېر کسان به در سره اخته یې په کار باندې بله په شرکت کې 22 نفره دي او داسې اطرافو کې مخکې خو نو 300 زنانو ته موږ کارونه ورکول چې هغه پر خپلو کورو باندې کوله او اوس چې دي هغه داسې اقتصاد نه کې سره ضعیفو څو کارونه سره ودرېدل نو 15 تنور ښځو مثال د باندې د شرکت د
باندې پر کورو باندې چې کوم زموږ خویندې دي هغه کارونه کوي. پر کندهاري خزانه دی برکت یي عموم کې د ټول وطن پر تولیداتو دی برکت یي تاسې دې خدای ژوندي لري خوشحاله اوسېږئ واقعا چې زه د وطن هر تولید وینم یو من غوښه کوم اخر به حیران یم چې زه به دا وزن څنګه رسوم. ډېره مننه ډېره مننه خیر اوسه. څونه ښایسته څونه په ناز یې جوړ کړي دي دا هر څه. ستړي مه سې وروره. خیر اوسې وروره څنګه یې ښایست خیرات دی صحت مو ښه دی؟ سلامت اوسې جوړ اوسې. نوم دې راته ووایه زړګر په تکلیف نه سې. یا مشکل نشته. زما نوم یار محمد دی حنیفي. حنیفي صاحب دا خو فکر کوم ټول شیان د ډیکوریشن دي جوړوي؟ و دا ټوله ډیکوریشن دي دا ماشینګري موږ ټوله دلې لرو دا خپله دلې مو ترتیب کړي دي دا شیان. ډېر ښایسته ګورې د الله جل جلاله نوم دی او دغسې ماشاءالله او د هر څه. څونه وخت کېږي چې په دغه کار باندې اخته یاست؟ تقریبا دا کار چې دی اوس دغه ډیزاینونه چې دا راغلي دي دا تاسو چې وینئ دا تقریبا یو 3-4 کاله کېږي او موږ چې خپله په دا کیسه باندې اخته یو تقریبا 25 کاله کېږي. 25 کاله کېږي. دغه هندارې فکر کوم ټچ والا دي سکرین والا؟ ټچ والا دي په لاس باندې دغه کېږي بندېږي او لګېږي په ګوته باندې. یو وخت ماته دا لا جالبه و چې په لیفټ کې به 4-5 منزل د خلک پورته کېدل. اوس خو جالبه دا دی چې هندارې ته دا دی وګورئ لاس باندې خپله بند سي او خپله ولګېږي. یاره نوش جان موسه خدای مو خوشحاله لره. بیخي ډېره مننه د شانو په لیدو ډېر خوشحاله سولو. د نوي بچه خان په نوم دی شرکت؟ د نوي بچه خان شرکت په نوم دی. ډېره مننه. ستړي مه سې وروره. دا دې راغوستل مې په خیره خیرات دی. ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. ښایسته نوم دې راته ووایه. فرید احمد. فرید احمد وروره چیش جوړوئ د خیره سره؟ دا چې دي باسکلان دي د کوچنیانو پیرواکان دي. دا پیرواکان چې مخکې د پاکستان د چین او د ایران سره تله اوس د دې موږ په وطن کې د دې جوړوو. موقعیت هم ښه دی مقامانه لري او په قیمت کې ارزان هم دي. بالکل دا باسکلان مخکې د پاکستان سره تل اکثر به مات شول. دغه رنګونه واردات چې هر سړی غواړي په خپل د په طبیعت هغه رنګ کې جوړولی شي. بالکل معلومداره خبره ده چې په خپل هیواد کې د خپلو هیوادوال دپاره جوړوئ نو معلومداره ده چې ښه محکمه بیا جوړوئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله سوم. مخکې هغه د درو پایو پیروان به و هغه لرګي والا اوس دا دغه دي دا ډېر ښه دي. ډېر خوشحاله سو ستاسو په کاروبار باندې خدای دې برکت پرکښېږدي. د شرکت نوم شرکت نوم عطا جان ولي دی. عطا جان ولي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. رنګارنګ بسکوټ دی او په زه چې کوچنی وم ډېر کوچنی وم په غوارک کې وم هلته به موږ د پنجواله بسکوټ ته بیګۍ ویل. بیګۍ اوس نو هغه بیګۍ نسته نه د هغه خوند شته خو دا بیا نورې ذایقې لري ځان ته خوندونه لري. ستړي مه سې وروره. ستړي مه سې پټان صاحب ښه په خیر خیرات دی. ژوندی اوسې سلامت اوسې. دا د یو چا خو وپېژندلم. نوم یې راته ووایه. ته ستا نوم راته ووایه. ډېر دې مینهوال هم یم پټان صاحب. او ماشاءالله دا د مینهوال هم لرم د خیره سره بارک صاحب فکر ته جو پام دی. ښه نوم دې راته ووایه. نوم یې محمد طیب دی. محمد طیب. د دې کارخانه دلې لرئ؟ هو دلې په کندهار کې ژوندان کې. څو ډوله بسکوټ جوړوئ؟ فعلا خو د هغه یو ډول دي خو نور هغه ډیزاینونه هم دي او دا نور په راتلونکي کې مې اراده ورته لرو ډېر تولیدات یې اراده لرو. ماشاءالله دا تقریبا داسې 3 میاشتې کېږي چې موږ دا کارخانه فعاله کړې. ډېر ښه. لیدونکو دغه بسکوټ چې تاسو وینئ دغه بسکوټ کوم په یاد د مکتب په دوره کې موږ ته راکول هغه مغیندي خو دا دې اوس وګورئ چې دلته خپل وزغلول کوچنیانو دا مه کوئ. د مسؤلینو څخه چې دا کوچنیان په دروازې کې پرېږدي. ښه نو نور به پر دغه ځای د ما واخو د کوچنیانو سره جوړ کړي. ستاسو ته بیخي ډېره مننه وروره. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. ستړي مه سئ وروره. خیر اوسئ. جوړ په خیر. سلامت اوسئ. جوړ اوسئ. خوشحاله اوسئ. دا کوم شرکت دی؟ زر د پنبهدانې غوړي. ماشاءالله شورندام کې جوړیږي؟ بالکل. څه پوس ولم بس نو وروره د صنعتي موادو ځای دی. څو ډوله غوړي لرئ؟ اوس د فی الحال لپاره موږ 6 قلمه غوړي لرو چې د کنجوتو غوړي د پنبهدانې غوړي د زغر غوړي او بل د تیلو په ډول باندې چې لرو موږ د بنګو غوړي چې هغه د مریضان دپاره د روماتیزم د مریضان دپاره د بندونو د درد دپاره ډېر مفید دي. بل مهرباني ده. ډېر ښه. او د دې قیمت؟ د دې قیمت 2,500 افغانۍ. 2,500 افغانۍ چې دا نو د ناروغو کسانو دپاره دی. په دې باندې د هډوکو درد دپاره خو ډېر مفید دی. ځینې خلک وایي چې د دې د وریښتانو دپاره هم ډېر مهم دی مفید دی. د هغو دپاره هم استفاده کېږي. بل د بادامو غوړي لرو. د دې قیمت
200 افغانۍ دی څه دی شاوخوا 110 ملي لیټر غوړي دي چې دا بیا خلک د روغنو په توګه استفاده کولی سي د ورشتان دپاره پاته سو مخ په غوړولی سي لاسونه په غوړولی سي بل د دې څخه کاچوغه سار په وچ نس خوړل دا هم ډېر پیدا کوي نو د دې سره موږ د جوز غوړي هم لرو دا خو نو دا هم د ورشتان دپاره استفاده کولی سي هم کولی سي چې مخ لاسونه په غوړ کې نور خو نو جوز ته استعمال هم دي چې د حافظې او د مغزو دپاره ډېره فایده لري کولی سي چې د دې څخه کاچوغه سار په وچ نس خوړل هم بیرته پیدا کوي ډېره زیاته پیدا کوي نور خو نو ټول طبیعي مواد دي او 100% خالص نشي په ګډ دی بس دغه تیل د ماشین څخه وتلی نور هیڅ پروسس نه لري بس مستقیم بوتلان ته اچولي او دا دي زما وروستۍ پوښتنه هم همدا وه نو هغه دا دی تا خپله وویله کور مو ودان خوشحاله اوسېږئ چې په خپل هېواد کې مو دننه دونه خدمت خیر یې رب مو لره هر کله ډېره مننه خیر ډېر ډولونه وینم ډېر شیان وینم خو خپله به دغه وروره سره وغږېږي چې سپېرکۍ د تیزپته او ستړي مه سې وروره خیر اوسې د ډوډۍ څه مو ایستلې به پروا نه کوي خیر اوسې نظر احمد یم د حکیمي ګروپ څخه د حکیمي ګروپ څخه څو ډوله شیان لري د خیر سره موږ دلته تقریبا 1 رقمه مساله جات په خپل کمپنۍ کې تولیدوو او دا چې تاسې وینئ دا ډېر شیان دا زموږ خام مواد نو دا بیا د فارمولو په اساس باندې ټوله پروسسوو بیا دغه مساله جات تاسې وینئ ټوله تقریبا 1 رقمه مساله جات جوړ 1 رقمه او څونه وخت کېږي د دې فابریکې دې تقریبا اوس یو کال یو نیم کال به کېږي شاوخوا ښه کال یې وبوله یعنې په یوه کال کې حکیمي ګروپ دومره مختطق کړی دی ډېر خوشحاله سولو چې 10 رقمه مسالې لري بېلابېلې تاسې د نمونې وینئ چې د دغو څخه ډېر مسالې جوړې کړي دي په ښار کې اوس خلک څنګه دي خوښي یې څنګه ده دې مسالو زموږ مساله چې چا وړې ده یا په کور یا په خپل اشپزخانه کې استعمال کړې ده نو تر اوسه پرې موږ ته شکایت نه دی راغلی او نوره لا هم غوښتې ده غواړي یې بلکل نو بس د حکیمي ګروپ څخه ډېره زیاته مننه چې دومره کار کوي دومره زحمت باسي واقعا چې ما اورېدلي دي خلکو چې مساله وړې ده یعنې بیا منفي خبره نه ده کړې خوښه سوي نو ستاسو څخه ډېره زیاته مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه دلته هم پوډر وینم یا هم صابون ستړي مه سې وروره ژوندی اوسې ښایسته نوم دې راته ووایه نوم محمد نادر محمد نادر وروره دغه پوډر یا دغه صابون څونه وخت کېږي چې تولیدوئ یې دا تقریبا موږ د 1992 څخه دغه کوو تولیدوو نو په شورندان کې مو ځای دی شمالي ولایتو ته ډېر استوو هرات یې استوو نو تر ډېره وخته دا کار بلکل نوم د دې فابریکې سپوږمۍ اریانا صنعتي شرکت ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه نور ولایتو ته یې وړئ و اکثره شمالي ولایتو ته دا شتان استو ښه ډېر ښه ډېر خوشحاله سولو ستاسو په دغه کار باندې خدای دې برکت پرې کښېږدي ډېر خوشحاله کېږو چې د وطن تولیدات وینو او ګرځو په کښې کې ستاسو ډېره زیاته مننه خیر تشکر مننه سلامت اوسه خیر وینم چې صابونان دي او چکۍ والا او دغسې دغه یوه چکۍ څو جوړې 8 جوړې دا چکۍ اویا جوړې زه به داسې وایه دغه ورور ته راسم ستړي مه سې وروره که خدای دې راوله ستړي مه سې وروره څنګه یې په خیر یې جوړې خیرات یې امن دی سلامت اوسې جوړ اوسې نوم دې راته وایه عبیدالله عبیدالله جانه دغه ملګري وویله وایي اویا جوړې کالي په دغه یوه چکۍ باندې پرېولل کېږي په هغه یوه چکۍ باندې اویا جوړې کالي پاکېږي او په دغه باندې 50 جوړې کالي پاکېږي په دغه باندې 15 جوړې کالي پاکېږي ماشاءالله ماشاءالله زه خو دې بیخي حیران کړم نه دا د حیرانېدو خبره نه ده انشاءالله چې دا شی زموږ په هېواد کې تر اوسه چا نه و جوړ کړی موږ یوازې جوړ کړی دی چې خوند او جالبوالی دلته دی چې تر اوسه نه و جوړ سوي اوس جوړ سوي دی څونه وخت کېږي چې دا هم جوړ کړي دي هم کار پیل کړی دی اندازه داسې یو 6 میاشتې 8 میاشتې کېږي چې دغه کار م پیل کړی دی دغه کارخانه مو په څه نامه ده فابریکه د معصوم زر په نامه باندې ده معصوم زر نو تاسو کولی شئ چې دغه صابونان کار کوي او واقعا چې 50 جوړې یا 15 جوړې یا 20 جوړې ډېرې دي خو دوی اطمینان درکوي تاسو ته په باور سره وایي چې دا اشه دا چکۍ بیا په څو ده دا چکۍ په 60 افغانۍ ده دغه 50 جوړې کالي چې پاکوي دغه بیا په 10 افغانۍ ده هغه هم په 10 افغانۍ ده هغه 20 جوړې کالي چې پاکوي 10 افغانۍ او 20 جوړې کالي زه وایم یوه میاشت په بس په داسې ضمانت یې ورکوو چې که چیرې نه سو خوښ بېرته
د دغسې استعمال شوی در موږ پرې راورسېږي خپل پیسې دې واخلي. څونه ښه دا وینې ډېره ښه خبره شوه. که زموږ پوډري صابون یې که زموږ چکۍ صابون یې که مثال زموږ چې هر شی موږ ورکوو موږ په داسې ضمانت ورکوو چې هغه بیا دوی بېرته تر موږه پورې په استعمال کې هم را رسولی شي خلاص یې هم را رسولی شي چې خپل پیسې ترلاسه کړي موږ ورکوو. ډېر خوشحاله شوم. خدای دې برکت پر کښېږدي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. تروه شان کورت و دا شان دي لیدونکو د دا ورور سره به وغږېږو. دا ورور ډېر شناخته دی. ستړي مه شئ. السلام علیکم. جوړ په خیر. سلامت اوسئ. جوړ اوسئ. د دې نوم راته وایه ماته. ډېره مننه. نجیب الله مقصودي، سمر اګریکلچر فوډ پروډکشن کمپنۍ مسؤل. ماشاءالله. او موږ پر تا باندې ناغم باندې ده. په سترګو ناغم و. بس د دې نن یې سره نوش جان کو یو بل ځای ځو. ستاسو ډېره زیاته مننه. خوشحاله دي، آباد دي. تېر کال هم رالو دلته نندارتون کې تا اشتراک درلودی. دغه تېر کال څه تر اوسه پورې څومره تغیرات راغلي دي په دغه شیانو کې د خیره؟ ژوندی اوسئ. هر کله راسئ. ستاسو قدم زموږ لیمه او تاسو د ټولنې هغه خلک یاست چې واقعا کار مو کړی دی او زحمت باسئ. په تولیداتو کې مونو یو دغه تولید چې موږ یا کابلیان ورته وایي فکر کوم چې کال وکنو دغه د انارو څخه منوشت کړی دی. پخوا به مایع مربا وه یا مثال مرتبانو کې به وه. اوس یې موږ وچوو. دا تقریبا 5 کاله وخت لري. یعنې خرابېږي نه. د لمر بلې و د لمر او د سولر ډرایر په واسطه باندې وچیږي. کله چې دوی وچ سوله بیا نو اکسپایري خپله ډیریږي او بیا نه خرابیږي. نو دغه یو تولید مو نوی دی او دا نور تولیدات خو نو د هغه د غورې شربت د دوبي د سیزن دپاره او دغه بیا کورت دی هغه د انارو مربا د سیبو مربا لوبالو مربا دغه تولیدات دی بس وړاندې کوي هیوادوالو ته. ډېر ښایسته. خوشحاله دي، آباد دي چې په خپل وطن کې د خپل وطن تولیدات ته کار کوئ. اتلان تاسې یاست. خدای مو راته ژوندي لره. ډېره زیاته مننه. بیا هم ډېره مننه. جارسم تشکر ستاسو د راتګ څخه ډېره مننه. الله مو راته آباد او سرلوړي لره. مننه. سلامت اوسئ. لیدونکو د همدې مرکې په پای ته رسېدو سره نور زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېدله. دا به د وطني تولیدات د وطن ویاړ چې تاسو ته مو په 2 برخو کې معرفي کړله. خدای مو ژوندي لره. ډېره زیاته مننه. آباد اوسېږئ. کوشش وکړئ د خپل وطن تولیدات وکاروئ. کوشش وکړئ د خپل وطني تولیداتو ته مارکیټینګ وکړئ. موږ به هم کوو انشاءالله. موږ به هم خپله دنده مخته وړو. تاسو هم خپله دنده مخته یوسئ. تر بیا چې موږ تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. ښه وختونه، ښې چارې. د خدای په امان. ستاسو د باور سرچینه